د کندهار په صنعتي پارک کې د پنبې فابریکې په فعالیت پیل وکړ. د پروسس یا د فابریکه د 55 میلیون افغانیو په لګښت جوړه شوې چې په 8 ساعته کې د 32 ټنه پنبې پروسس، 2 ټنه وړیو، 20 ټنه کنجاړي او د 2.5 ټنه صابون د تولید وړتیا لري. د پنبې د پروسس په دغه فابریکه کې 600 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه هم برابر شوې. د قوشتېپې کانال د دوهم او دریم فاز په طرح او ډیزاین چټک کار روان دی. بلخ ته د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي، د ملي پراختیا شرکت اجرایوي رئیس عبدالرحمن عطاش او مل پلاوي د خپل سفر په ترڅ کې د قوشتېپې کانال له بېلابېلو برخو لیدنه کړې. ښاغلي حنفي د قوشتېپې کانال له چارو خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د یاد کانال د دوهم او دریم فاز په طرح او ډیزاین هم چټک کار روان دی. بهر میشتي افغانان دي د هیواد په رغولو کې ونډه واخلي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر نن د تیرې ادارې د ولسي جرګې له دویم مرستیال نجیب الله ناصر سره چې تازه هیواد ته راستون شوی په خپل کاري دفتر کې کتلي. په دې کتنه کې ښاغلي ناصر هیواد ته پر راتللو خوښي څرګنده کړې او له اسلامي امارت څخه یې مننه کړې چې د افغان شخصیتونو د بیرته راستنولو لپاره یې کمیسیون رامنځته کړی او عمومي عفو یې اعلان کړې. همداراز سیاسي مرستیال له ټولو افغانانو غوښتي چې خپل هیواد ته راستانه شي او په ګډه د هیواد په آبادۍ کې ونډه واخلي. د کندهار د صنایعو او کانونو خونې لپاره نوې ودانۍ جوړیږي. د شورندام صنعتي پارک په شمالي برخه کې د کندهار د صنایعو او کانونو خونې لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو چارې پیل شوې. د کندهار د صنایعو مسؤلینو د نوې ودانۍ جوړونه د صنعت د پرمختګ او په یاده برخه کې د اسانتیاو برابرولو او شته ستونزو د له منځه وړلو لپاره یو غوره ګام بللی دی. په ننګرهار کې د 45 میلیون افغانیو په لګښت د یو سړک د رغولو چارې پیل شوې. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د دغه ښار د 9مې ناحیې په موی مبارک سیمه کې د 45 میلیون افغانیو په لګښت د 2.8 کیلومتره سړک د رغولو چارې پیل شوې چې د 6 میاشتو په موده کې به بشپړې شي. په نورستان کې هغه دښمني پای ته ورسېده چې پکې له دواړو لوریو 244 کسان وژل شوي. د کامدیش او کشتوز قومونو ترمنځ په 100 کلنه اوږده شخړه کې له دواړو لوریو څخه 244 تنه وژل شوي. یا د دښمنۍ د قومونو قبایلو چارو د وزیر نور الله نوري د اسلامي امارت د مسؤلینو او ګڼو قومي مشرانو په منځګړیتوب سره پای ته ورسېده. په ننګرهار ولایت کې 4 ټولګټې پروژې د څه باندې 11 میلیون افغانیو په ارزښت ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د ننګرهار ولایت په خوږیاڼو، شیرزاد ولسوالیو کې د کږې، پیرخیلو، پتلو، توتو او مرکخیلو کانالونو د بیا رغونې او پاککارۍ پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. یاد کانالونه د 32 زره جریبه کرنیزې ځمکې د خړوبولو وړتیا لري. د یادو ټولګټو پروژو چارې د UNDP سازمان په مالي ملاتړ د ننګرهار سیندیز حوزې تر څارنې لاندې د اسلامیک ریلیف موسسې لخوا پلي شوي دي. اسلامي امارت له خصوصي سکتور سره ښو اړیکو ته ژمن دی. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع نن د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولیداتو خونې د رئیس حاجي خان محمد فروتن په مشرۍ د یادې خونې له مدیره پلاوي سره په کتنه کې د دې خونې پر پیاوړتیا بحث او خبرې کړي. نوموړي ویلي چې له خلکو په ځانګړې توګه له خصوصي سکتور سره د کتنو موخه د اسلامي امارت او خصوصي سکتور ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول او د واټن له منځه وړل دي. په کندهار کې 9 تنه د جنایي جرمونو په تور ونیول شول. د کندهار امنیتي مسؤلین وایي چې د دغه ښار په 9مه، 8مه او 9مه حوزه کې 9 تنه د جنایي جرمونو په تور نیولي دي. نیول شوي کسان د غلا، د وسلو پیر او پلور، د نشه یي توکو د کاروبار او ګڼو نورو جرمونو په تور نیول شوي دي.